بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کو. کم تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې نوم معاذ دی. تعلق یې د سوات سیمې مټه سره دی او د لسم جماعت طالب العلم و. او ستاسو په یاد کې به دا وي چې د لسم جماعت کومې پیپر چې دي هغه هم شروع دي. نو یو پیپر چې دی هغه په سوات کې شوی هم دی او د دې کم اخري نن چې کوم د زندګۍ اخري ورځ وه او ځان یې په ګولۍ باندې ویشتو او د دې دنیا نه لاړو. اخر وجه څه وه چې دا دونه مجبوره شو چې ځان هغه یې په ګولو باندې ویشتو، ځان یې مړ کو. د دې د کم د ګاونډیانو وینا چې ده هغه مختلف ده. دې نه علاوه د دې کم د کور والا وینا چې ده پولیس له چې کم ریپورټ ورکړی دی هغه هم مختلف دی. په دواړو به خبرې کوو. راځو پهله د ګاونډیانو کوم وینا چې وه هغې طرف ته. هغه وایي چې د دې هلک یعنی کم دماغي توازن هر څه برابر و، خو داسې چل شوی دی کله چې د ده پیپر شوی دی د لسم جماعت، نو د هغې نه پس دا ډېر زیات په ټینشن ډپریشن کې و. او کله چې کور ته راغلی دی نو بیا یې وایي په ځان باندې ډس کړی دی او د هغه ډس په نتیجه کې هغه وفات شوی دی، یعنی مړ دی، د دې دنیا نه هغه تللی دی. د کم د ګاونډیانو مطابق چې وه دا وینا وه. راځو د کور والا طرف ته. د کور والا کومه وینا چې دا ډېره زیاته مختلف ده. کله چې دا ځان ویشتو، دا چې کله هسپتال ته ویوړلی شو، پولیسو چې کم تفتیش کوو په هغې کې دا ثابت شو چې د دې هلک کم دماغي توازن چې دی هغه ټیک نه و او دا په دې باندې کم چپې اثر به پرې راتلو او د ځان وویشتو. خو که بل طرف ته تاسو د دې تصویرانو ته وګورئ، یعنی تاسو ته زه تصویران کم ښیمه، د دې نه دا ظاهرېږي هم نه چې د دې دماغي توازن هغه ټیک نه و، دا یا لیونی و یا بل څه و. یعنی کم د دې د تصویر نه راپته لګي چې د دې کم دماغي توازن هر څه برابر دي. خو د پولیسو کم وینا چې وه نو هغه دارنګې وه چې د دې د کور والا کم وینا چې موږ ته وکړه نو هغه دا ویل چې د دې دماغي توازن ټیک نه و. خو البته کم تفتیش چې دی هغه پکې جاري دی چې آیا واقعي که موږ نن سبا وګورو زموږ په سکولونو کې چې کم حالات روان دي، ماشومان دونه ډپریشن ته بوځي چې بیا د هغې کومه نتیجه چې ده نو هغه دارنګې راوځي. خو به هر حال کم خبر چې دی هغه لا پوره نه دی راغلی. که مکمل خبر راغی موږ تاسو سره شریک کوو چې د دې کومه قتل چې دی هغه د څه وجې شوی دی، ځان یې ولې وژل دی. خو کم افسوسناک خبر چې په سوات کې راغلی دی، یو کم معاذ نومی دی، ځان چې کوم دی په ګولۍ باندې ایښتی دی. دا وخت کم تصویران چې دي تاسو ته په سکرین ښکاري.